السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو مینوالو، زه صدام حسین د اس کیو ټیک چینل له لارې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې نوی ټاپک سره حاضر یم. نوی ټاپک څه دی؟ راځئ ویډیو کې راسره وګورئ. سلامونه دوستانو، د نن ورځې زموږ ټاپک دی چې ګوګل اډموب څرنګه د ګوګل اډسنس سره کنیکټ کړو. زه خپل ټاپک ته دوستانو، کله چې تاسو غواړئ خپل اډموب د اډسنس سره کنیکټ کړئ، باید دا اطمینان ترلاسه کړئ چې ستاسو اډموب اکاونټ کمپلیټلی جوړ شوی. لکه دغه انټرفیس چې تاسو ته ښکاري دا باید تاسو ته ظاهر شي. په دغه وخت کې بیا تاسو د اډموب مه بندوئ، د بره د ټیپ باندې کلیک وکړئ، د نیو ټیپ مثبت علامه د باندې کلیک کړئ چې نوی ټیپ تاسو ته خلاص شي. په دغه وخت کې به ولیکئ adsense.com لیکئ. صرف چې adsense ولیکئ تاسو ته لاندې خپل راځي adsense هم چې ولیکئ adsense sign up، adsense sign in، adsense account. په دغه وخت کې دوستانو په adsense په sign up باندې به کلیک نه کوئ، دلته adsense sign in باندې به کلیک کوئ. که چیرته adsense sign up باندې کلیک کړئ دوستانو، بیا تاسو ته ډېر مشکلات پیدا کیږي. په هغه وخت کې تاسو نه ویب سایټ غواړي چې ډېر معلومات غواړي. دوستانو دغه لومړی لینک چې تاسو ته ښکاري ګوګل adsense، دغه باندې به کلیک کړئ. چې په دې باندې کلیک کړئ دوستانو، تاسو ته هغه ایمیل ادرس راځي چې مثال کوم باندې تاسو اډموب جوړ کړی وي، لکه ده. دلته بس تاسو خپل پاسورډ ورکړئ چې پاسورډ هم هر څه وي. زه به ویډیو ودروم او بیا به پاسورډ فیل کړم. خپل پاسورډ هم ورکړئ، ساین ان باندې به کلیک کړئ. کله چې په ساین ان باندې کلیک کړئ تاسو دا لوډینګ کوي، داخليږي، هم کله کله ضعیف کېږي. دوستانو دغه دی، تاسو ته ښکاري اډسنس آیکن ظاهر شو، نو اډسنس ته لاګین کیږي. دغه دوستانو دغه صف انټرفیس به راشي. په دغه وخت کې به ګیټ سټارټډ باندې کلیک کړئ. چې باندې کلیک کوئ ګیټ سټارټډ، چې په دې کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو پیمنټ ایډرس ډیټیل غواړي. دلته به تاسو کانټیکټ انفارمیشن بس صحیح ریل ورکوئ دوستانو. که دلته فیک هم ورکوئ بیا تاسو نشئ کولی هغه پیسې واخلئ. دلته ایډرس لین کې به خپل ادرس ورکوئ، ما ورکړی دی. ایډرس لین 2 کې هم تاسو ورکولی شئ. هر شی چې وي دوستانو سیټي مخکې له دې تاسو خپل کوم ښار ورکوئ، د هغې پوسټل کوډ باید تاسو په یاد ولرئ. اوس ماته یاد نه و، زه اوس پیدا کوم. ویډیو مې ودروله او بیرته پیدا مې کړ. راځئ دلته فیل کوم. 0.1 څرنګه پیدا کیږي؟ ګوګل کې ولیکئ، هغه ښار ولیکئ، د هغې پوسټل کوډ ولیکئ، سرچ کې خپل ښار پوسټل کوډ هلته بیا راځي، لیست کولی شئ چې ځینې واخلئ. او فون نمبر هم آپشنل دی، کولی شئ دا هم واخلئ. ولیکئ که نه لیکئ مشکل نشته، او لاندې به راشئ او سبمیټ باندې وکلیک کړئ. دغه دوستانو ستاسو اکاونټ اډسنس سره اوس کنیکټ کېږي. ریویو لپاره ولېږل شو، هلته هغوی ګوري، بیا نو کنیکټوي ورسره. یو ورځ وخت نیسي دوستانو. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، نو خوا کې ورسره زنګ نشان ووهئ چې دوستانو کوم نوې ویډیو موږ اپلوډ کوو وار په وار د اډموب په باره کې، هغه تاسو ته ژر تر ژره در ورسېږي. دوستانو موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله په امان. دوستانو که چیرته تاسو تر اوسه پورې اډموب اکاونټ نه جوړ کړی، تاسو چې اډموب اکاونټ څرنګه جوړیږي همدې چینل ویډیوګانو کې وګورئ. مسلسل هغه ویډیو هم شته، هغه وګورئ. بیا هغې نه وروسته یې اډسنس سره کنیکټ کړئ. دغه ویډیو ده. الله په امان.